نور تګ د پلار کره بیا څنګه ده په دغه خبره ځان پوه کړي. ښځه چې د پلار کره ځي په میاس کې داخل ته نشي بندولی، یو وارې حق ته په میاس کې به د پلار کره ځي. خرچه د لارې په تا نه ده فرض، هغه به خپله ترې کوي، خو له پلار څخه په میاس کې نشي بندولی. د مور پلار کره په میاس کې یو وارې تللی شي، شرعي حق دا ده. او دا نور قریبان ذی رحم محرم لکه ورونه د دغو کره بیا په کال کې یو وارې تګ ضروري ده. تی بندولی شي نه، او که دې وویل چې ما خرچه نسته رایه د لارې کرایه، هغه بیا په تا نه ده. تاسو په دې پوه شوست که نه؟ نو د پلار کره تګ یې په میاس کې یو وارې ستا د دې حق ده، نشي بندولی. او د ورونو کره تګ د ذی رحم محرم کره تګ دا بیا څه وخت په کال کې یو وارې ده، تی نشي بندولی. دا خبره ګورئ په یاد لرئ. دا نن سبا څوک دا ښځې نه پرېږدي، د پلار کره نه پرېږدي، دا ناروا دي، کبیره ګناه ده. ولې په میاس کې وارې حق لري. و دا ځان بیا جلا خبره ده چې کرایي مرایې په تا نه دي. او د قریبانو د ورونو کره ذی رحم محرم ته وایي، دی نه تره زامنو کره، تره زوی کله محرم و نه، د ورور کره یا د تره کره ذی رحم محرم خو څوک هم ده، ترم ده، نیکم ده، ورورم ده. د دغو کره بیا څو وخت دغه ده کال کې یو وارې حق لري، تی نشي بندولی. د مور پلار کره په میاس کې یو وارې حق لري، دا په تا باندې لازم ده چې دا به ورکېږي. نور که زندګي یې ګډه کوله او کې جلا کوله. دا مو ویل. دا د سره بیا څه نوره خبر وروسته درته کوم. دوم رقم د حیوان دپاره کومه غوا دې واخیسته، اوښه دې واخیسته، د دغه خوراک و چکاک و مکان په تا باندې لازم ده. حتی که غلام او یا حیوان ته دا شی نه ورکوئ، بیا دې دغه ته به قاضي د وخت ورته وایي چې خرڅ که مجبور دي په ده باندې، چې غلام هم خرڅوي، حیوان هم څه کوي، خرڅوي. دا یو ظلم ده، دا ناروا ده چې خرڅ یې نه کړي. غوا د درولې د وږې تږې، اوښه یې درولې د وږې تږې، غلام ورسره د وږی تږی، یا یې څوک نشته، دونه جامې نشته چې عورت په پټ کړي. دلته بیا خرڅول پر ده باندې واجب دي. کار په کولم په انداز د طاقت باندې جایز ده، چې دا حیوان باندې بار وړي د طاقت په انداز باندې دومره جایز ده. تر طاقت زیات بیا جایز ده. که تر طاقت زیات ظلمونه په کول روزانه بیا قاضي ورته وایي چې خرڅ یې که پر واجب ده. په غلام باندې به هم دومره کار کوي. دا نن سبا چې په دا ریډیو په پسې اچولي په خرو پسې، دا نه دي، دا ډېر ډېر بارونه په غریبانو باندې وړي. دا بالکل له دغه څخه وتلې خبره ده، له طاقت زیات کار په کوي. دا هم د دوی دپاره ناروا کېږي. او بل د ده دپاره نفقې دپاره سبب څوک ته؟ قرابت. قرابت نو ګورئ، یو د پلار لخوا د اصول، یو د اولاد لخوا داسې فروع دي. د پلار، د نیکه، د مور، د انا، د دغو ټولو نفقه په ده فرض ده. خو دا څه وخت فرض ده چې خبره باندې ځان خلاص کو، سر په خلاص کو. ګورئ، پلار یې مسکین ده، خوراک چکاک جامه شی نه لري، مور یې مسکینه ده، نیکه یې مسکین ده، د پلار مور یې انا ده، هغه دغسې مسکینه ده، خوراک شی نه لري، او دی وس لري. دلته پر باندې څه ده؟ فرض ده. که داسې و چې پلار یې غني و، بیا په ده فرض ده؟ یا نه ده فرض، ولو که دی غني. که پلار یې مسکین و، خو دی هم مسکین و، وسې نه درلوده، بیا هم نه ده په فرض. په ښځه خو په هر حال فرض ده. ګوره ښځې ته خدای راوړي، که دی هم مسکین ده، پلار یې مسکین ده، بیا هم نه ده په فرض. که پلار یې غني ده، دی هم غني ده، بیا هم نه ده په فرض. خو که پلار یې مسکین ده او دی څوک ده غني ده، بیا په فرض ده. پلار، نیکه، دا رقم مور، دا رقم د پلار مور سنیات. خو فرق پکې دا ده، پلار وایي که چیرې دی و چې د دغه اولاد منقولات شانو باندې پیښ شي، لکه مثال منقولات دا د لرګي دي، خرڅ یې کړو، نفقه یې ځینې وکړه، و مسکین، دا جایز ده. مور ته بیا دا نه ده جایزه چې څه وکړي، چې د زوی هغه مال خرڅ کړي او نفقه ځینې وکړي. پلار ته دا جایزه ده چې دا نفقه ځینې وکړي او مال یې خرڅ کړي. د ده مینځه ده، هغه یې خرڅه کړه، نفقه یې ځینې وکړله، ده محتاج، بیا جایزه ده. مور ته بیا دا نه ده جایزه. دغه بیا څوک نه لري طاقت. نور دا خبره ما درته وویل چې ضروري ده، پلار به مسکین وي، دی به غني. که پلار هم غني و، دی هم غني و، بیا هم نه ده واجب. که هغه هم مسکین و، دی هم مسکین و، بیا هم نه ده واجب. خو که هغه څوک مسکین و، دی غني و، بیا جایز ده. که د ده خپل مال هغو ته په لاس ورته نفقه دې ځینې وکړي، که خرڅاوی خرڅ دې کړي، خو مور یې خرڅولی نه شي، پلار یې بیا خرڅولی هم شي. او بله نفقه د چا واجب ده؟ د اولاد. د چا واجب ده؟ د اولاد. د ښځې والخ ویلي د اولاد هم دی. د ګوري چې دا د اولاد خپلې پیسې ډېرې وي. اوس یو بچی د ماما ډېر شان ورکړي دي، مثال غله یې ستا، پیسې یې تر تا ډېرې ستا، هر شی ستا، بیا نه ده در واجب. خو د ده مال د ده په نفقه لګوه، خرچه په کوه وړکی ده. اولاد خو چې صغیر وي تر 15 کلو رامخته یې نفقه په مور و پلار واجب ده، په پلار واجب ده. چې کله لوی شي بیا د پلار نفقه په ده واجب کېږي که نه. اوس دلته چې د ده خپل مال سته، بیا نفقه په چا نه ده واجب؟ په تا نه ده واجب. خپل مال یې نسته، بیا نو نفقه په چا واجب ده؟ په تا. خوراک، چکاک، جامه، ډاکټري، دا ټول شیان بیا په تا باندې دا لازم دي. خو دغه موږ تاسې دغه څلور اسباب د دغه دپاره بیان کړو. نور ګورئ، دا یوه خبرې ته به لږ فکر کوو. اکثره په دا کورو کې دا مشکلات جوړېږي. دوایي دغه خرچه چې ته وایي